بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درنښت تاسو ټولو درنو زړه ته نږدې زده کوونکو ته خوشحال یم چې تاسو په چینل کې د ځان سره لرم او تر ټولو لومړی خو باید زه تاسو ته د یو ښه زیري په پار باندې هم دا خبر وړاندې کړم. خوشبختانه په ویاړ سره موږ ویلی سو چې موږ په دې چینل کې تاسو ته د انګلیسي 12 زمانو په اړه مکمل تدریس هغه ویډیوګانې مونږ خلاصې کړلې. اوس تاسو کولی شئ په ډېر راحتي سره فقط لاړ شئ زموږ چینل ته، هلته په پلی لیسټ باندې کلیک وکړئ او هلته به تاسو ته د انګلیسي 12 زمانو مکمل پلی لیسټ خلاصېږي. کولی شئ تاسو هره ویډیو یو ورځ کې هم که وګورئ نو په 12 ورځو کې به تاسو 12 د ګرامر زمانې زده کړئ. او له یاد مه باسئ چې یوه زمانه پاتې ده، هغه به هم انشاءالله په راتلونکي تدریس هغه د فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس. نو نور څه مشکل نشته ده، فقط کافي ده لاړ شئ هره ویډیو ګورئ. که چیرې تاسو پرې پوه نه سوئ بیا هم زه ستاسو لپاره په خدمت کې یم او کولی شئ تاسو مونږ سره فقط په کمنټ کې هملته خپل کوم مشکل چې لري هغه شریک کړئ. زه به ستاسو مشکل ته حتما انشاءالله رسیدګي وکړم. انشاءالله مونږ همیشه ستاسو لپاره کوشش کوو، زیار باسو، ستاسو لپاره په هر وخت کې ویډیوګانې جوړو. نو له تاسو څخه مو هم هیله ده چې زموږ حمایت او تشویق هیڅکله هیر نه کړئ. فقط ستاسو لپاره ستاسو تشویق او همکاري زموږ لپاره همدا ده چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو موږ ته دا لا انرژي راکړئ او موږ ستاسو لپاره فعالیت وکړو. زو درس به شروع کوو. درس کې موږ لرو 4000 words، 4000 لغات موږ لړۍ شروع کړې ده او نن به موږ 1 یونټ څخه 10 نور درس تاسو لغات چمتو کړي دي او هغه به په معنا سره تاسو وایي. له یاده مه باسئ موږ په دې چینل کې تاسو د انګلیسي ابتدایي درسونه، انګلیسي خبرې اترې کول، انګلیسي 12 زمانې، 4000 لغات دا ټول موږ پکې اچولي دي او تاسو کولی شئ هر یو درس په خپل ټاکلي وخت کې وګورئ. 4000 words څخه نن موږ لرو یونټ 7 1 یونټ. نمبر 1 allow، ALLOW. allow ویلی شي اجازه ورکول، اجازت ورکول. allow صحیح سو. په مثال کې دا my father doesn't allow me to go there. my father doesn't allow me to go there. همیشه کوشش وکړئ چې کله تاسو د انګلیسي یو جمله لولئ داسې به یې نه لولئ my father doesn't. نه that's wrong، صحیح ده، دا غلطه ده، اشتباه ده. تاسو اوس هر وخت جمله لولئ تاسو باید داسې وایئ my father doesn't allow me to go there، یعنې زما پلار اجازه را نه کړه چې هلته لاړ شم. my father doesn't allow me to go there. راځو نمبر 2. دویم نمبر ده announce. announce ویلی سي اعلان کول، صحیح سو. د یو څه اعلان ته کوې، یو څه ته خپروې، صحیح سو، دې ته ویل سي announce. لکه تاسو څوک وایي ته ماته یو announce وکړه، ته ماته یو اعلان وکړه. ANNOUNCE announce اعلان کول. Our principal announced his retirement today. صحیح سو. retirement ویلی سي یو وظیفه پرېښودل، په اصطلاح تقاعد مو تاسو وایي. our principal زمونږ مدیر، صحیح سو، یا زمونږ رئیس ورته وایي. our principal announced his retirement today. هغه خپل تقاعد نن اعلان کړ یا هغه نن خپل وظیفه پرېښودله، صحیح سو. our principal announced his retirement today. زمونږ مدیر نن خپل وظیفه پرېښودله. نمبر 3 beside ویلی سي په خوا کې، په طرف کې، په څنګ کې. BESIDE beside. I sat beside my uncle. د دې اصلي لغات چې شی ده sit ویلی سي لومړی حالت ده د کېناستلو، خو دلته دویم حالت ده. I sat beside my uncle. زه مې د خپل ماما او یا هم تره م ویلی سو، د تره په څنګ کې رسم، یعنې uncle په انګلیش کې هم ماما ته هم تره ته وایي. I sat beside my uncle. زه مې د ماما په څنګ کې کېناستم. نمبر 4 claim. CLAIM. claim ویلی سي دعوا کول. The Russian claim that Mullah Nasruddin was born in Russia. The Russian claim روسان دا دعوه کوي that Mullah Nasruddin was born in Russia، چې مولا نصرالدین په روسیه کې پیدا شوی و، د هغه تولد په روسیه کې شوی و، صحیح سو. The Russian ګورې په یاد ولرئ یو موږ تاسو هیواد لرو، یو دغه هیواد وګړي لرو. ما مخکې ویډیوګانو کې تاسو ویلي اوس مثلا روسیه یو هیواد سو، اما یو بل اصطلاح داسې هغوی ته وایي روسیایي که نه، روسی،
یو روسیه سوه یو روسی سو. روسی هغه کوم چې اوسېږي. نو همداشانته مثلا یو افغانستان ده یو افغانۍ ده، یو مثلا پاکستان ده بلې پاکستانۍ ده، یو امریکا ده بلې امریکایي ده. نو همدغه شانته رشیا روسیه ته وایي رشین، روسي ته ویلی شي. صحیح سو. The Russian claimed that Mullah Nasruddin was born in Russia. وایي روسان دا دعوه لري چې مولا نصرالدین په روسیه کې پیدا شوی. نمبر 5 condition. condition دا یو داسې لغت ده چې ډیر مهم. condition ویلی شي وضعیت ته، حالت ته. CONDITION condition ویلی شي وضعیت ته. هر ځای کې چې تاسو TION اخر د کلمې دا د شان معنی ورکوي. نو condition حالت وضعیت. مثلا د دې تلیفون وضعیت څنګه ده، د مثلا درس وضعیت څنګه ده، همداسې و. The car is in a good condition. The car is in a good condition. موټر په یو ډیر ښه وضعیت کې ده. The car is in a good condition. صحیح سو. Okay, let's jump to the sixth word. Sixth word we have contribute. Contribute ویلی شي همکاري، مرسته کول. صحیح سو. Contribute مرسته کول. په بخښنې سره مې معنا نه ده لیکلې، خیر وبې لیکم. مرسته کول. Contribute مرسته کول. We decided to contribute poor people. We decided معنا ده یعنی مونږه تصمیم نیول. صحیح سو. decided تصمیم. اصل لغت decide اما decided بیا دا دویم حالت ده. We decided مونږ تصمیم نیولی وو to contribute poor people چې د غریبو خلکو سره مرسته وکړو. We decided to contribute poor people. poor ویلی سي په انګلیش کې غریب. صحیح سو. اما یو اصطلاح ته مونږ کارو کله چې ته وایې انټرنیټونه ضعیفه دي بیا به ته وایې poor internet connection. صحیح سو. نو we decided to contribute poor people. مونږ تصمیم ونیوو چې د خوار یا غریب خلکو سره کومک وکړو. Number 7 difference. یو different ده. different او دا هم difference. DIFFERENCE difference فرق تفاوت. یا difference فرق هم توپیر. چې دوه شیان سره په خپل منځ کې توپیر ولري. What is the difference between verb and noun? What is the difference? څه د فرق between په منځ د verb فعل او noun اسم کې. تاسو یو پوښتنه کوي مثلا تاسو وایي okay can you tell me the difference between verb and noun؟ یعنی ته ماته د دې توپیر کولی شي چې د فعل او د اسم ترمنځ څه فرق ده. نو همداسې تاسو کولی شئ په سلهاو نورو یاد کړئ. What is the difference between verb and noun؟ د فعل او د اسم ترمنځ څه توپیر یا څه فرق موجود ده. Number 8 expert. expert 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 ویلی شي ماهر، متخصص. یو څوک مثلا یو رشته ده 6 کاله 4 کاله هغه رشته وای بعد دغه نه د تخصص پکې اخلي وړ دی پکې متخصص سی په رشته کې دي ته په انګلیش کې ویل شي expert. یعنی موږ تاسو وای مثلا وای we really need experts. موږ په حقیقت کې متخصصین ته ضرورت لرو. بلته موږ مثال لرو he is an expert mechanic. هغه یو ماهره مستری ده. he is هغه دا an expert یو متخصصه mechanic مستری. mechanic په انګلیش کې ویل شي مستری ده. he is an expert mechanic. هغه یو متخصص مستری ده په اصطلاح وایي. نهم نمبر شماره موږ لرو famous. famous ویل شي مشهور. هغه څوک چې تر ډیره په دنیا کې شهرت لري او ډیر خلک وګړي هغه پیژني. هغه ته موږ تاسو وایي په انګلیش کې famous. FAMOUS famous مشهور. I want to be famous. وای زه غواړم چې مشهور سم. چې دا د هر چا زیاتره دا ارمان او هیله ده. I want to be famous. زه غواړم چې مشهور سم. شهرت لاسته راوړم. صحیح سو. Number 10 force. force مجبوره کول. صحیح سو. په زور یو څوک مجبوروي یو کار ته. مثلا یو څوک کار نه کوي ته هغه باندې هغه force کوي. force مطلب مجبوروي. FORCE force مجبورول. They don't force anyone. They don't force anyone. هغوی هیڅوک نه مجبوروي. صحیح سو. یا مثلا وای my teacher forced me to do my homework. یعنی ښوونکي مې زه مجبوره کړم چې خپله کورنۍ دنده ترسره کړم. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې 10 تر ټولو مهم لغات سره په مثالونو کې واقعا په دې فکر باور وکړئ که نه
دغه لغات چې دي زه په خپله هم حیرانېږم چې دا څومره مهم لغات په دې 4,000 کتاب کې جای په جای سوي. تاسو وګورئ هر لغات تاسو شاید ډېر کراته په مجلو کې وینئ، داسې لغاتونه، داسې کلایمز و کانډیشنز و، په مثال شکل کنټریبیوټس و ډیفرنس و، دا داسې لغات دي کله چې تاسو کتاب لولئ که چیرې تاسو دغه لغات زده کړئ نو تاسو که کله هم یو مجله لولئ، اخبار لولئ، تاسو ته به هلته د دې لغاتو استفاده در معلومه شي چې دا څومره د استفادې وړ لغات دي او هر ځای چې تاسو یو مقاله لولئ تاسو ته به دا پکې راځي چې دا څومره اړین دي. نو خیر خبرې ډېر نه کوو، انشاءالله چې موږ به دغه پروسې ته لا ادامه ورکوو، لا به مخته ځو. له تاسو څخه مو هیله ده چې ویډیوګانې مه سکیپ کوئ، تر پایه ګورئ، که چیرې پرې پوه کېږئ نو دوهم ځلې بیا وګورئ، ویډیوګان در سره ډاونلوډ کړئ او په خپل ګالري لیست کې خیر دا زموږ ویډیوګانې هم در سره وساتئ، شاید یو ورځ تاسو ته هم په درد وخوړل شي. انشاءالله تر بل درس چې زه بیا راځم تاسو ټول په لوی بښونکي خدای سپارم، تر بیا ښې چارې ښه وخت، د خدای په امان.